أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مخکې آیتونو کې د الله تعالی د نصرت تذکره وکړلې شو، نو دی آیت مبارکه کې د الله تعالی د نصرت د ختمیدلو سبب ذکر کړي چې کله په مال غنیمت کې خیانت وکړل شي نو بیا به د الله تعالی نصرت پای کې شاملېږي نه. فرمایي چې دی آیت مبارکه کې کوم کسان چې نبی علیہ السلام په کندو کې مقرر کړو چې تاسو به د حکم ثانی د دویم حکم پورې دغلته کې راکوزیږئ بنا داغو د راکوزیدلو وجه دا و چې داغوی دا خیال راغی که مونږه د مال غنیمت په دې راغونډولو کې شرکت ونه کو نو شاید چې بیا مونږ ته په مال غنیمت کې حصه میلاو نشي، یعنی گویا چې دا یو تالان دی چې چا ځان لسه هغه ویوړل جداغه شول. نو دې آیت کې داغی تصحیح کوي چې مال غنیمت چې دا خو ټول هغه پیغمبر ته یا امیر لښکر چې څوکي سپه سالار هغه ته راغونډېږي او هغه بیا دا تقسیموي. نو ستاسو هغه موجوده سپه سالار پیغمبر دی، نو ستاسو څه خیال دی چې پیغمبر به دغه مال غنیمت صحیح طور په انصاف سره تقسیم نه کی؟ نو فرمایي چې د پیغمبر د شان سره دا نه ښایيږي چې هغه په مال غنیمت کې خیانت وکړي. گویا چې په دې کې د پیغمبر عصمت بیان کړی دی. انبیاء علیہ السلام ټول چې دا د ګناهونو معصومي، د پیغمبر الله تعالی د ګناهونو معصوم پیدا کړی، د دنه ګناه نه کیږي. او د دې وجه دای چې د پیغمبر عمل چې دا د امت لپاره نمونه ای، نو که د دنه ګناه هم کیږي نو بیا خو باغا هم د امت لپاره نمونه وګرځي نو ګناه و بیا په ځای د ګناه سنت وګرځي. د دې د وجې نه پیغمبران د ګناهونو الله تعالی پاک کړي، معصومي محفوظي. نو فرمایي چې وما کان لنبی او ندی مناسب د یو نبی د پاره ان یغل دا چې خیانت وکي په مال غنیمت کې. یغل مال غنیمت کې خیانت کول یا مطلق خیانت کول، هغه که په مال غنیمت کې یا په امانت کې یا په وحی کې یا په احکاماتو کې په عدل انصاف کې، یعنی په هیڅ شي کې هم یو پیغمبر خیانت نه کوي. ومن او هغه څوک یغلل چې د خیانت وکړو په مال غنیمت کې یا په بل څه کې، یأتی راضی با بما سره د هغه خیانت نه غل چې د خیانت کړی دی یوم القیامت د قیامت په ورځ. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
چې د قیامت په ورځ به یو سړی د حشر په میدان کې ګرځي او د ده په اوږه باندې به اوښ هغه ناسي او هغه به اوازونه کوي. یو سړي په اوږه باندې به غوای، د چا په اوږه باندې به هغه ګړي، د چا په اوږه باندې به هغه بیزۍ اوازونه به کوي. او دا به هغه زناوري کم زناور چې دا په خیانت سره حاصل کړي، که په مال غنیمت کې یا په بل څه کې نو فرمایي چې دا به د رسوایۍ او د شرمندګۍ سبب وي. هر سړی به دغه اوازون ته ګوري او پوهیږي به چې دا د پټ کړی دی، نو دا ځکه د په اوږه باندې سور دی، نو د هغې هغه وزن او دغه شرمندګي د دې سره به د واسطه وي. نو فرمایي چې هر هغه څوک چې د خیانت وکړو راضي به دی سره د دغه مال نه چې په خیانت سره حاصل کړی دی د قیامت په ورځ. ثم توفى كل نفس، نو بیا به پوره ورکړلی شي هر نفس ته. ثم لفظ چې دا د تاخیر د پر راځي، یعنی دا به ښه کافي صحت یو کافي زمانه به د دغې سره واسطه وي، دغه خیانت په د په اوږه باندې سوري. بیا چې کله د حساب شروع شي نو هر نفس ته به ورکړلی شي ما هغه بدله کسبت چې دا ګټلې ده. وهم لا یظلمون، او د دوی سره به کمې نه کولی کېږي، پوره حساب به سره کولی کېږي. افمن، آیا هغه څوک اتبع چې تابعداري کړې ده رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی، کمن په شانتې د هغه چا دی با چې اخته شوی دی بسخط من الله په غضب د الله تعالی باندې. دې آیت مبارکه کې د دغه مال غنیمت کې د خیانت مزید هغه قباحت بیانېږي او ما کسبت د هغې مزید وضاحت کوي چې هغه څوک چې دی د الله د رضامندۍ تابعداري وکړي نو دا کس د هغه چا په شان دی چېرته کیدی شي څوک چې د الله په غضب سره اخته شوی دی او د خیانت کړی دی. دا دواړه برابر نشي کېدلی، بلکې دا څوک چې د الله تعالی په غضب اخته شوی دی او خیانت یې کړی دی ومأواه جهنم، نو ټکانه د جهنم دی. وبئس المصیر، او ډیر بد ځای دی د واپس تللو دغه جهنم. لکه یو حدیث شریف کې راځي چې یو غزا کې یو کس ډیر زیات په بهادرۍ سره جنګېدلو او صحابه د هغه بار تعریف کو چې دا ځوان چې دی نن د نمبر ویوړلو، نن دی ډیر زیات په هغه جوامردۍ سره وجنګېدو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا کس چې دی دا جهنمی دی. او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې د مال غنیمت نه یو څادر پټ کړی دی او د هغې د وجې نه دی په جهنم کې دی. دغه سامان چې ولټولی شو نو پای کې هغه څادر موجود و. وما کان لنبی، او ندی مناسب د یو پیغمبر د پاره ان یغل، دا چې خیانت وکي په مال غنیمت کې. ومن، او هغه څوک یغلل چې خیانت وکړو یأتی راضی به په ورځ د قیامت باندې
بما د هغې سره غله چې د خیانت کړی دی یوم القیامت په ورځ د قیامت ثم توفا نو بیا به پوره ورکړلی شي کل نفس هر نفس تما هغه بدله کسبت چې د ګټلې دي وهم لا یظلمون او د دوی نه به کمې نشي کولی افمن نو آیا هغه څوک اتبع چې د تابعداري کړې ده رضوان الله د رضامندۍ د الله تعالی کمن په شانتي د هغه چا دی سخطه چې دی کمن په شانتي د هغه چا دی باء چې اخته شوی دی بسخط من الله د غضب د الله تعالی سره ومأواه او ټکانه د جهنم دی وبئس المصير او ډیر بد ځای دی د ورګرځېدو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين